السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نو یو شی چې فرض کیږي نو هغه خو په دلایلو فرض کیږي، په دلایلو فرض کیږي او فرضیت لپاره قطعي دلیل ته ضرورت ده. نو د علم تجوید په دلایلو کې قرآن کریم کې ډیر زیات آیاتونه مفسرین ورته اشاره کړې ده چې دغه د تجوید فرضیت ثابت ده. یو دوه پکې دلته نمونې په تور باندې کېدای شي دوه یا یو ذکر شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم ذکر شوي دي. نو آیات سورة مزمل دغه آیات ورتل القرآن ترتیلا، دغه آیات لاندې ټولو مفسرینو لیکلي چې دا د تجوید د فرضیت قوي دلیل ده. ځکه دلته امر کیږي قرآن ولولا. څنګه ولولا؟ ترتیلا، ترتیل سره ولولا. اوس تاسو به وایئ چې ته خو د تجوید فرضیت ثابت دی او دلته خو ترتیل راووته. نو تجوید وګوره او ترتیل دا خو ډېر فرق کوي. د کاتبین وحی په سلسله کې ما تاسو یو نوم ښودلی و، حضرت علی ابن طالب رضی الله تعالی عنه. د هغه نه پوښتنه کیږي چې قرآن کې ترتیل راغلی او موږ په دې مکلف شوي چې ترتیل سره قرآن ووایو. دا ترتیل څه شی؟ هغه ورته وایي، هغه نه پوښتنه کیږي چې مت ترتیل، ترتیل یعنی څه؟ هغه وایي الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعاية المخارج والصفات. وهي الترتيل هم دي توي تجويد الحروف. تجوید څه ته وایي؟ ښایسته کول. ښایسته کول د حروفو دا تجوید ترتیل ده. حروف څنګه ښایسته کیږي؟ خپل مخرج نه دا کېدل، سره د صفات لازمه، سره د صفات عارضه. د حرف کې چې کوم صفات مثلا حمزه ده، ای کې جهر ده، ای کې شدت ده، ای کې استفال ده، ای کې انفتاح ده، ای کې اسمات ده، دا ټول پکې راوله. حمزه ښایسته ده. صحیح شو؟ دی وایي چې ترتیل څه ته وایي؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعاية المخارج والصفات. دا د علی کرم الله وجود ترتیل معنا کړی ده او الته تجوید معنا وشو چې التجوید اداء الحروف. د دې او دغه عبارات مفهوم یې څه شی ده؟ دواړو الته وایي چې تجوید هر حرف د خپل مخرج نه ادا کول، سره د صفات لازمه، سره د صفات عارضه، په سهولت او اسانتیا سره، بغیر تکلف نه. د تجوید تعریف او د ترتیل تعریف دواړه مخې ته کې څه فرق پکې ښکاري. یعنی مطلب دا چې ترتیل به معنای تجوید. تفسیر بیضاوی کې امام بیضاوی رحمه الله ورتل القرآن ترتیلا ای جود القرآن تجویدا څه معنا کوي؟ ترتیل به معنا د شی معنا سره کوي، تجوید سره معنا کوي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. بل آیات ده او خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دیو د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي، خو څنګه به کوي؟ حق تلاوته، د تلاوت حق ادا کول. کته د الحمد په ځای الحمد ویل حق دی ورته ادا که په خو لاندې دی که منځه لاړه. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم حق ادا شو؟ حق نه خو تا خو بیخي نورم دړې وړې که. دا قرآن کې وایي چې تاسو که د قرآن تلاوت په تاسو کې څوک کوي نو څنګه تلاوت به کوي؟ حق تلاوتي. او د تجوید یو تعریف مخکې ما تاسو ته کړی و، اعطاء الحروف حقها من صفة لها. دا د قرآن آیاتونه دي، هغه د علماو اقوال دي، تعریفات دي. ګوره بالکل هو به هو د قرآن د الفاظو په شان همغه مفاهیم پکې پراته دي. ورکول وایي تجوید څه ته وایي؟ وایي ورکول د حروفو ته د هغې حق، ورکول د حروفو ته د هغې حق. د تجوید په ادا کولو کې حرف ته اول د حروفو حق پیژني. کله چې حق وپیژنو بیا به یې ورکوې که نه. چې وی نه پیژنې نو څنګه به یې ورکوې؟ ته چې په دې پوه نه شې چې دا
را کله مستفله ده، کله مستعلیه ګرځي، کله مخفف کیږي، کله مشدد کیږي، کله ساکن کیږي، کله متحرک کیږي، کله مده کیږي، کله غیر مده کیږي. دا قواعد د همدلته پراته دي. دا حقوق دي یو حرف پورې چې کوم راغلي وي. صفات دي، هغه صفات پیژنه. مخرج دي، مخرج و پیژنه. کله چې دی و پیژنو بیا د هغې د حقوقو خیال وساته او مغه مخرج نه ادا کا او مغه صفات ورسره ادا کا چې کوم صفات د پورې مربوط دي. اضافه کوئ مه ورته، خیر ده، تا نه موږ اضافه نه غواړو. کوم چې ورته تعیین شوي دي هغه ورته ورکړه که نه. دا یې حق ده. دا هغه آیتونه دي او دته ورته نورو ډیرو زیاتو آیاتونو نه د تجوید فرضیت باندې علما خبره کوي او په همدې دوه باندې موږ او تاسو هم اکتفا کوو چې دا د تجوید د فرضیت باندې غټ دلایل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل. اوس دا د هغه خو د قرآن نه دلایل، اوس د احادیثو په رڼا کې دلایل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او د دې حدیث راوی هم زید بن ثابت رحمه الله، د کاتبینو وحی د ټولګي مشر، د قرآن کریم لیکونکی، او په یو دور کې نه بلکې په نبوي دور کې عهد صدیقی کې او عهد عثماني کې د قرآن کریم لیکونکی دی. دی فرمایي چې الله تعالی هغه خلکو سره محبت ساتي. رسول الله وایي ان الله يحب چا سره ان څه شی یقرأ القرآن کما انزل، لکه څنګه چې نازل شوی. څه فکر کوي قرآن بغیر تجوید نه راغلی؟ دی وایي چې قرآن الله تعالی هغه چا سره محبت ساتي چې قرآن داسې وایي لکه څنګه چې نازل شوی. نو دا طبیعي خبره چې قرآن نزول د تجوید موافق راغلی ده. او زه او ته چې غلط وایو نو موږ د الله تعالی د محبت په ځای باندې بیا د لعنت مستحق ګرځو. الله محبت کوي هغه چا سره چې قرآن کما انزل وایي لکه څنګه چې نازل شوی. که کما انزل ونه ویل شي نو موږ د الله تعالی د محبت مستحق بیا نه یو. او بل حدیث کې راځي چې تاسو قرآن کریم داسې وایي کما علم، لکه څنګه چې تاسو ته ښودل کیږي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل شوی په تجوید سره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن تعلیم شوی، ښودل شوی، تجوید موافق ده. بیا زه او ته په دې زمانه کې نه د کما انزل خیال وساتو نه د کما علم خیال وساتو او بیا خپې ماسمان ته نیولي، دا خو بیا نه کېږي. نو دې وجې نه نو دا د تجوید په اهمیت باندې د دې په فرضیت باندې دا د قرآن او د احادیثو دلایل دي. انشاءالله را روان درس کې بیا د تجوید په اړه باندې د اجماع امت دلایل هم وړاندې کوو چې د امت نور علما، نور فقها، نور امامان د تجوید په اړه باندې څه نظر لري. هغه به انشاءالله بیا سبانه درس کې ووایو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.